أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. الله رب العالمين ودار سلسله المنافقان خصائص العلائم ليو بل علامة بيان کړي ده ليو بل بد عمل بيان کړي دي. هغه بد عمل دا چې الله پاک وايي اوله د منافقان داسې ډله ده چې پر تا باندې عیب وايي په صدقاتو کې په تقسیم د صدقاتو کې ته کله صدقات تقسیموي صدقاتو په تقسیم کې پر تا باندې عیب وايي. دا د منافقانو یو مشر وو سره په نامه باندې یا بل نوم یې حرقوس دی چې رأس الخوارج بلل کېږي. پیغمبر علیه السلام مبارک ته حضرت علي صاحب یو څه زر راواستول د الله پیغمبر پر فقراو تقسیم کړله. ده ورته ویله قل اعدل یا محمد صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم عدل کوه. د الله پیغمبر ورته ویله ان لم اعدل فمن يعدل چې زه عدل ونه کړم بیا به نو څوک داسې چې هغه عدل کړي. دا پیغمبر علیه السلام مبارک د دې سړي په شان کې وویل په روایاتو کې مختلف تعبیرات راځي چې د دغه سړي د نسل به داسې خلک پیدا کېږي. د هغو علامې بیان کړې مسلمانان به وژني یقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. مسلمانان به وژني کافرانو به کار نه لري. او دا ویل يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم او كما قال. پیغمبر علیه السلام ویل چې د دې منځو ته وګورئ بل د منځو څخه مخابه دي چې دا اوس موږ څنګه لمونځ کوو دا د اصل منځګاران. او پیغمبر علیه السلام ویل چې خپل روژه به نسبت د دې روژې ته ډېره حقیر الشيخ ندى محمد دا نو موږ چې روژه د روژه مطابق دا خلګي. او د الله پیغمبر ویل چې دا خلک به داسې یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم. قرآن به وایي د دغه حنجرو بلاندې نه شوي، یعنی په ظاهر د قرآن به اخته وي په حقیقت د قرآن به نه پوهېږي. او بیا دا پسې وفرمایل یحسنون القول ویسیئون الفعل. خبرې په ښه خبرې کوي قال الله قال رسول به وایي خو عمل به بد عمل یې د دې خلکو. دا علامې پیغمبر علیه السلام د دغه سړي د اولاد د بیان. نو بیا دا په حدیث کې وویل لئن انا ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد. که ما د دغه خلکو زمانه ونیول زما په زمانه کې د دغه بچیان پیدا شول د اولاد پیدا شول زه به داسې وژنم لکه عادیان قتلیان به هم بېله ظالمان ژوندی به نه پرېږدم. او د الله پیغمبر د دې په شان کې دا هم فرمایلي دي شر القتلى تحت ادیم السماء. اسمان تر مخ لاندې په وژل سوي کې بدترین وژل سوي دا خارجي دي هغه بد وژل سوي دا سړی. او خیر القتلى چې دی پیغمبر علیه السلام وايي په وژل سوي کې ښه وژل سوي هغه دی چې هغه د خوارجو په لاس باندې شهید شي دا ښه شهادت. نو د دې ظالمانو علایم بیان کړي پیغمبر علیه السلام. دا د صدیق اکبر صاحب ضمانت یې رسول، د حضرت عمر صاحب ضمانت یې رسول، د حضرت عثمان صاحب ضمانت یې رسول. دا درې زمانې چې رسول خلافت د حضرت علي صاحب چې راغی رضی الله تعالی عنه. دلته د صحابه او صحابه کې یو اختلافات راغلي مشاجرات صحابه ورته وایي او موږ اجتهادي غلطي بولو پر یو ډول د صحابه کرامو بد نه وایي. یوه خواته حضرت علي صاحب او بلې خواته حضرت معاویه رضی الله تعالی عنهما. په دغه مابین کې څه جنګونه وسوه. د جنګو وروسته حضرت علي صاحب ته خپلو انډیوالانو مشوره ورکړه چې د حضرت معاویه سره الشيخ ندى محمد خلک یې وټاکلی شورا غوندې حکم یې وټاکلی چې دا به په معافي کې جوړ. دلته په ډله کې د مسلمانانو دا خنزیران را پیدا شو. حکم خو د الله پاک کار دی. ان الحكم الا لله. فیصله خو یوازې الله پاک کوي. څنګه تاسو اوس په بندګانو کې حاکمان پیدا کوئ؟ فیصله ډایرکټ ورپسې دا کوي کافران. حضرت علي صاحب فردا ټول سب د مسلمانانو فیصله د دې ورپسې دا مسلمانان نه دي. جنګونه شروع شول. جنگ په جنگ کې ډېر خلک دي. اطلاق یې صحابه کرام ورځ ټول په توصیه باندې 100 کسان د اسلام اچنور په 18 سپټمبر خلکو جنگ راو شروع. ډېر مسلمانان د تبع شهیدان ډېر دي ختم شول. مسلمانان هغه دومره شدت باندې د دې په مقابل کې کار وکړي. کلمه به وهم د ژبه به ونی وي دا چې دا کلمه په وایي دا ژبه دې پرې کوم ژبه به ځنې پرې کله چې کمزوري سواله
کمزوري نه وروسته بیا دا تکتیک شروع کړي د چریکي کار. حضرت علي صاحب مبارک ته پلان برابر کړي، حضرت معاویه ته پلان برابر کړي، نور مشران ته رضی الله عنهم د حضرت علي صاحب مبارک په شان کې کامیاب شو، هغه شهید کړي. دا سړی چې تلاوتونه په مسجد کې ناس وو، حضرت علي صاحب ډېر شفقت وو، نو د مسلمان کو دا عادت چې دیندار مسلمان څخه وکړي. هغه خلیفہ د اسلام دی، دا د دیانت ته چې وکړه چې تاسو څومره دیندار سړی دی، نازوي هم حتی په دروازه کې ورته پروت دا ګمراه. بیا چې هغه زخمي و دی ونیوي چې راوستي ونی دا چې مې در سره کول دومره ښه سړی معلومې دی. وایي ما د الله پاک سره دا وعده کړې وه، د خارجي ورته وایي خدای په دغه توره باندې هغه څوک خاطر کې چې تا ډېر فتنې د ده توره راواخیسته چې دعا دې قبوله ده، د ده سره یې پروژې ختم. دا خلک چې پیغمبر علیه السلام یې کومې علامې ویلي دي په ټولو هغو خوارجو کې ویل دا بیا ورک سوي نه دي، دا هغسې زمانه پر زمانه را روانه ده. د دې خلکو عقیده دا ده، ګورئ یو معتزله دي یو خوارج دي. خوارج مرتکب د کبیره کافر بولي، یو چا چې غټه ګناه وکړه بس هغه د اسلام خارج بولي، که جلمنځ قضا کوي هم کافر بولي، که روژه وکړم دي کافر بولي، که زنا وکړم دي کافر بولي، په ګناه باندې مسلمان کافري. دا خوارج. معتزله چې دي مرتکب د کبیره د اسلام خارج بولي، خو په کفر کې نه داخلي، کافر کې هم نه، منزله بین المنزلتین وایي، نه مسلمان بولي کافر. دا د دې عقیده ده. دا غټ تاوان په دې کړی دي چې خوارجو پر ظاهر د نصوص باندې ځي، په حقیقت د نصوص باندې ځان نه پوهوي، نو دغه څه غلطي سره مخ سي. هغه آیاتونه چې د کفارو په شان کې نازل دي هغه ټول په مسلمانانو ساتي. اوس په دا روایات کله کله ظاهرا تناقضي هغه خپل محمل لري. اوس په روایت کې پیغمبر علیه السلام وایي ابو ذر ته وایي رضی الله عنه چې څوک کلمه وایي لا اله الا الله وایي هغه دوزخ ته نه ځي. پیغمبر علیه السلام ته دی وایي وان زنا وان سرق، پیغمبر علیه السلام ته وایي وان زنا وان سرق، بیا ورته وایي وان زنا وان سرق، نبی علیه السلام ته وایي وان زنا وان سرق، بیا ورته وایي وان زنا وان سرق، پیغمبر علیه السلام ورته وایي وان زنا وان سرق وان ظلم انفع بذر، وکي اغلا کړي چې زنا کړي کلمه والا په جنت ته ځي. څو وایي ورته مقرره کړل خدا دې نبی اسلام کافر نه وایي جنت ته. په بل روایت کې دا راځي نبی اسلام وایي لا یزنی زانی حين یزنی وهو مؤمن. مؤمن په داسې نه چې په زنا دي اخته یو دی په د زنا په وخت کې ایمان پاتې. نو د دې څخه بیا دا معنی چې د زناکار سره د ایمان دی د زنا په وخت. نو روایت وایي زناکار په جنت ته، دا روایت وایي د زنا په وخت کې د رسول اصلي کې ایمان نشته. خدا خودته دین دی په دې کې عمق وکړ دی په پوهه وکړ په ظاهر د آیات قابلیت کابل والی الشیخ نظام محمد ندیم او د بل خاصه پیغمبر علیه السلام یوټیوب چینل تا اصول د ایمان بیان کړی دي. په کې یو دا بیان کړی دی لا تکفر هو بذنب ولا تخرج من الاسلام. څوک چې کلمه وایي هغه په کافر بیان په ګناه باندې، دا د خوارج راځي کنه دي. ولا تخرج من الاسلام، د اسلام هم مقصد دا پر شا باندې راځي، په معتزله باندې راځي، د اسلام به نه بس. دا صراحت حدیث دی، مشکل شریف باندې راغستې دي. نو دی بس په ظاهر باندې روان دي، لکه د الله رسول چې وایي چې قرآن وایي تر دا غاړې نه تېرېږي. هغه روایات هغه آیاتونه مبارکه چې په شان د تفرق کې راغلي د ټول مصداق مسلمان درسي، او دشمني هم د مسلمان سره تر کافر ډېره سخته ده. حضرت علي صاحب ورته ویل چې زموږ سره مه جنګېږئ، دا کافران چې نه الله مني نه رسول مني راسي نو ورسره وجنګېږو یا مستاثر جان. دا ابو بکر بغدادي نه دی، دا چې الله رب العالمین موږ د اخلاص په دې مقصد ده. دا څه پښتنه وسو چې د جنگ د شاه سره د مقابله په يهود او نصارا کافرانو کې د فاته چې توجه د مسلمانانو سره کېږي. دوی نه يهود او نصارا په دوام قدم کې دي. اول جنگ وزد مرتدین سره کوم، مرتدین ټول شول د ټول دنیا مسلمانانو شو. زما جنگ د مرتدین سره بیا ورسره د نور سره کېږي. نو سخت دښمنی د مسلمان سره چې لري هغه د دایشي او خارجي لري. د مسلمان سخت دشمن او د کافرانو سره دومره بد نه وړي لکه د مسلمانانو سره. لکه د الله رسول چې وایي یقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، مسلمانان وژني کافرانو ته څه نه وایي. دغه علامه په دې کافرانو خارجانو کې په دې خارجانو کې موږ تاسو دا مثالونه لرو. کله چې په جوزجان کې سختی پر راغله مسلمانانو کړي پر راټنګ مسلمانانو ته نه تسلیمېدل،
ستا پر ایمان باور نشته، ستا پر وعده باور نشته، ستا پر خبره باور نشته، لاړ امریکایان ته امریکایان بچانه تسلیم شول. په تیار روزي مکاسي ستاسو پاکاسي راوړل کېږي. په ننګرهار کې چې الله پاک مات کړ محور کړ، مسلمانان ته نه تسلیمېدل، ډایرکټ لاړ امریکایان ته تسلیم شول. نو د امریکایان دومره فرق نه وایي لکه ستا مسلمان د دې خلکو حکم څه دی؟ د بعض علماء کرام رایه دا ده چې دا کافران دي، دا مسلمانان نه دي، دا کافران دي. خو جمهور علما وایي، حضرت علي صاحب په خپل هم وایي چې یا کافران یې مه بولئ، کافران نه دي، کافران نه دي، واجب القتل دي، وژل دا داسې دي. پیغمبر علیه السلام وایي طوبی لمن قتلهم وقتلوه، ډېره خوشحالي دي هغه چا لره چې دغه ظالمان مردان کړي او یا د دوی د لاسه شهید شي. نو الله پاک جل جلاله د دې امت لپاره دا فتنه پیدا کړې ده، دا خوارج او د دې خوارجو دشمنی، اساسي دشمنی د مسلمان سره ده. دا په مسلمانانو کې اوسه مسلمان دا سره د دې دشمنی ده. نو موږ تاسو ته پکار دا ده لکه څنګه چې پیغمبر علی السلام راته ویل یحسنون القول ويسرون الفعل، خبرې شي خبرې کوي. ګورې موږ تاسو مسلمانان یو او الحمدلله د اسلامي امارت مجاهدین او په مجموع کې طالبان او علما شب مسلمانان دي. نو د شب مسلمان عادت دی چې د الله د دین څخه خبر واوري، حق وینا واوري، هغه ورته ماشي اصلي څه باندې کوي. خو په دې باندې سال خلاص کې چې دا خنزیران دا د جهنم سپېشي دي، د دې په څه خبره په نه خطا وځي. نبی خدا کې په خطا وځي چې په واقع کې راښکاره سي ځان یې شتر او تازه جوړ کړي، څونه پریشي ځان یې د مجاهد پر رقم جوړ کړي. نبی په الله تعالی رسول خطا وځي دین یې دا و سینې نه تیریږي، دا د جهنم سپې په دې پسې بل پسې کېږي. نه به د دې خبره څوک پرواز نشي مسلمانان په دې باندې مکلف یو چې د دغه طایفه د منځورولو او د دې د وجولو د محو کولو پر کوشش وکړو چې الله پاک جل جلاله د مظلوم افغانستان نور د دغه خبيثانو سره خلاص کړي، د افغانستان مسلمانان د آرام او سعي ژوند ولري. دا نظام قدسی نظام نه دی چې د کابل والی شیخ ندا محمد ندیم د یوټیوب چینل ته نه په دې فکیرو، نه په دې ځای فکیرو او نه په دې باندې فشار لاندې کیږي. اوس موږ استاد الحمدلله د امیر المؤمنین صاحب الله سره نیولې بیا تر او کشف بدایي تعلیق کوي. د ټول دا عقیده د برداشت دی، د اراده ده، د عزم دی چې الله راضي کوي. او که په ژوند کې راځي کېږي، که په مال راځي کېږي، هسې مال د الله پاک څخه غواړو چې الله پاک راضي کېږي، او هغه ژوند د الله پاک څخه غواړو چې ژوند د الله په رضا کې. نور دا موږ ته مهمه نه ده چې دا شهید شو، دا څنګه شو، دا څنګه شو. الله رب العالمین د خپل دین ساتي او موږ په دې آیات کریمه باندې عمل دي. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بعضی اولاده خپل نوبت یې تېر کړي، بیا بعضی انتظار دي. دا به سلسله د مرګ په هر چا ته راځي. هغه مرګ ښه مرګ دی چې سړی د الله پر دین باندې تېر کړي، د مسلمانانو په دفاع کې تېر کړي، د اسلامي نظام په دفاع کې تېر کړي. دغه ژوند ښه ژوند دی او د دغه ژوند په نتیجه کې مرګ ښه مرګ دی. نو کوشش په ټول مجاهدین دا کوي چې خپل د نظام کلکه دفاع، خپل د علماو کلکه دفاع، خپل د مجاهدینو کلکه دفاع. په هر چا چې مسر خلاص شو چې دغه مزاج ولري، دغه طریقه ده، دغه لاره ده، د داخل سره بیا نرمي نه ده پکار په هیڅ صورت باندې. یا ایها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. دا د دې مشر چې دا وسمانو د خیال کې د حرقص په نامه باندې یادون خو یې سره په نامه باندې هغه راس د دې دا دی، هغه منافق دی، الله کتاب راخسته. نو دا د منافقانو ډله ده، واغلظ عليهم د سختي امر دی الله جل جلاله د طرفه په سختي باندې به د خلکو مقابله کې ولاړ. الله رب العالمین د ظالمانو کوي. نو نه په خبرو ولیدل په کار دي. دا جنګو کې نو سره مخسوي دي. یو خدای چې دا جنگ په شروع سو بس په مخابره کې ویل اسکار کوي، اسکار سړي آرام شي. دا د ظالم ځای وګورم چا سره جنګي لري، چې چا په مقابل کې ذکر کوي. ډېر تعجب ځای
آیاتونه هم در باندې وایي، اذکار هم در باندې کوي، د نصرت آیاتونه دی وایي چې که د کافرانو سره شي جنګ خود په عملي میدان کې بیا داسې دي چې د مجاهد شهید شوی دی، په خدای قسم دی 15 ورځې 10 ورځې د هغه سالم پاتې هغه کرامت چې د امریکایانو په شهید کې وو تر هغه ډېر کرامت په هغه شهید کې پیدا شوی دی چې هغه د خارجانو مقابل کې په سترګو ولیدلی او د دوی وژل شوي چې د امر سي یو ساعت باندې طاقت ورته کې غاړي په کوي باندې راسي په راغور کې زموږ شهیدان وفات شول څو ورځې سره پراته و خپل کې جلان او ټول دا وینه خرابېږي ته ځوای دا په خلک دا وینه خرابېږي نو مشران او سوای وای خدای او نه ورته په کابل والی الشیخ مشکل د زرانه ندیم حفظه الله کشران شخلک مشران بدخلک مشران بدخلک کشران شخلک دا یا قریب د سکول خلک نو دا معاملې نو کې دي دي چې عملی میدان کې الله پاک دې جلاله او کرامت مو شهیدان ټول کړی دي او بل په عملی نګر کې الحمدلله چې اوسره نصیب یو الله رب العالمین دا چې کړی هم دي د مابین الدنيا دا اوس د غټ امتحان دی د لوی امتحان سلام پاک راوېستلو که په موږ کې بعضی نیمګړتیاوي اخلای مکړی او عجب را پکې پیدا شوی یا تکبر را پکې پیدا شوی نو الله رب العالمین موږ کداله د جوړ کو باندې اصلاح کوي عمر به ان شاء الله پر الله باندې باوري صبر او استقامت وکړو الله جل جلاله کوم د ظالمان مقابل کې کامیاب کړي الله رب العالمین فرمایي ومنهم بعض المنافقان سمنا وسوجيا من ذکر پرتا باندې وایي د صدقات په تقسیم د صدقات کې صدقات د کومې صدقې دي برای عام ځنی برای کنه پلی کې پرځي نفلی صدقه چې د مسلمان ته ورکول کېږي کافر ته ورکول کېږي او فرضي صدقه وروسته روان هغه یوازې مسلمان ته ورکول کېږي فإن أوتوا كورکول شي دي ته منها دغه صدقات سره ردود راځي کېږي لم يعطوا كنا ورکول شي منها د صدقات سره اذا ناګهم دي چې یسقطون بیا په قهر چې ورنه چې ورنه بیا په قهر الله جل جلاله بس مشوره ورکړي مسلمانانو ته وای په کار بداسه ولو کچین انهم فتاکک سره دی چې وای دا منافقان رضو دی ازسی وای ما قام باندې اتاهم الله ان شاء الله جل جلاله دې ته ورکړي دي او رسوله د الله رسول کړي دي کبار ازسی وای وقام دی وای حسبنا الله کافر مرشد یا الله جل جلاله دی سيؤتين الله جل جلاله کی مست الله جل جلاله من فضله ذا فلقد رسوله د الله رسول دی راګي ان مرشي الى الله وعلى جل جلاله متراقبون رغبت كون کی مرجو الله جل جلاله د کابل والی الشیخ ندا محمد ندیم حفظه الله د یوټیوب چینل ته شرح باندې کې بیان راځي د مسلمان مثال خدا سي چې الله رسول ثواب په هغه راځي چې نه کړور بیا وایي چې بس الله مو کې بیان کې الله په مشت بیا نور سره پیغمبر علیہ السلام د کابل والی الشیخ ندا محمد ندیم حفظه الله د یوټیوب چینل ته شرح الله رسول دې په